وګورئ ملګرو نن تاریخ دی 22 ماشاءالله ماشاءالله تاسو خبره شئ. السلام علیکم په خیر راغلی زه یم محمد اسحاق. تاسو ګورئ ډسکور پښتونخوا په دې وخت کې د کاټلنګ یوه ښکلې او ښایسته سیمه کې موجود یم چې ورته کوز برمول ویلی شي. راغلی ما د غرونو سایډ ته برمول ته ډېره ښکلې او ښایسته نظاره تاسو کتلی شئ زما بیکګراونډ باندې. که تاسو غواړئ ملګرو چې دلته به څنګه ځو نو راځئ زموږ سره دا ویلاګ تر اخره وګورئ. ما خپل سفر په دې وخت کې د غرونو په سایډ شروع کړو. یوه د برمول مین لار ده او دا د برمول اوتې ده خو دا په بل طرف باندې ترې ده او دې ته لوی شا وایي. تاسو وګورئ چې بالکل هر طرف ته هریالي ده، شینوالی دی او د وطن ښکلاګانې دي. ماشاءالله ماشاءالله څومره ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري د بیزو سره په دې علاقې شینوالي سره. سلام علیکم ماما، څنګه یې؟ خیر دی؟ نوره کړي ته روانې جو؟ هغه نور دوره ده؟ خیر دی ښه برابره او خیر دی. تو تاسو وګورئ دا چې دلته لکې چا ځمکې دي هغه راغلی و دلته کې ځمکې به وي یا به سره ملاقات ته راغلی و. یار دا وګورئ زه اوس برمول ته راورسېدم خو چونکې د برمول لار چې کوم ده دا بله لار ده. تاسو وګورئ په دې علاقه باندې زرکان، تندرې دارنګې مرغۍ ډېرې زیاتې دي. ماشاءالله ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو څومره ښایسته نظاره ده. دا وګورئ دا دی دویشتم 22 تاریخ دی او راغلم برمول ته په بل طرف باندې. تاسو وګورئ ملګرو زموږ په دې علاقه باندې زیاتره خلک چې کوم دی بزي ساتي. غیر چاپېره تاسو وګورئ د غرونو نظاره هم ډېره ښایسته ده او ورسره د کلي چې کوم خلک دی بزي ساتي. وګورئ نو ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري. وګورئ او دا زه اوس راووتم برمول ته. په دې ناخوا برمول جوړ دی او په کوم لار ته دا ډېره خرابه لار ده. تاسو دا لار ښیمه دا مهال زه برمول جوړ ته راورسېدم چې دلته کې ډېره ښکلې او ښایسته نظاره وي. د کلي چې کوم دا نوي ځوانان دي دا ټول په مازدیګر کې دې ځای ته چکر ته راځي او د دې ځای د غرونو او د ډنډې نه خوندونه اخلي. علیکم کلیوالاس څنګه یې؟ خیر دی؟ خبره بره خواړه داګه نور خیر دی؟ هغه داسې بره غړ ته لږ ورته موسم ښکلی و مې راشم دا علاقه وښیم نور ته ښایي که نه لاړم بس زما غاړه وګو انشاءالله تعالی. دا زمونږ کلیوالو چې کوم دی دلته مال ساتي مال مطلب غواګانې چې دي دا کوم ملګری ته اوس میلاو شو دا دغه ملګري د کور دی او دې نه پس ډېره ښکلې او ښایسته نظاره شروع کېږي دې غرونو. نو کلیوال هم راغلي دي ویډیو دپاره. تېره ګانه څه کوئ؟ ماشاءالله ماشاءالله ټیک ټاکران مې په موقع باندې ګیر کړله. تاسو کتلی شئ په دې وخت کې راغلي دي ویډیو دپاره. دا ډېر ښکلی او ښایسته سپاټ دی. راځئ دې ملګرو سره میلاو شو او موږ به دلته کې خپله لکه ویډیو وکړو. او دا ملګري م راغلي دي خو
خو دې ټیک ټاکران دي ګورې او که نه ټیک ټاک نه کوي نو بیا څه کوئ خو اوس بره طرف ته ځو او د بر نظاره مې تاسو ته ښیو په دې وخت کې خو چینو ته نه شو وتی ځکه چې ټیم ناوخته دی خو بر جومات خواله ځو او تاسو سره دا ښایسته ټولو کې راوالم دا کلیواله دي راغلي دي برمول ته پروګرام دپاره